راپورونه وایي د بغلان د جنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وژل شوی. ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د طالبانو غړي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم. ستړي مه شئ، پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. راپورونه وایي د بغلان د جنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر وژل شوی. د افغانستان محلي رسنیو د بغلان د امنیې قومندانۍ د جنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پژواک خبري اژانس او تولو نیوز په وینا ناپېژاندو وسلوالو د مولوي نورالدین په نوم د طالبانو دغه چارواکی تېره شپه د بغلان په تله او برپک ولسوالۍ کې وژل شوی دی. رسنیو د بغلان د ولي قاري بختیار معاذ په حواله راپور ورکړی چې وایي پیښه د شخصي دښمنۍ له مخې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهې ادعا کړې د طالبانو غړي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژلي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. درنو لیدونکو، له پاملرنې مو مننه کوم.